د یو ورو سوال کړی دی چې بعض خلک دا خبره کوي وایي چې د وده کېدو نه مخکې سورة الانسان وایه، سورة الدهر، هل اتى على الانسان حين من الدهر. وایي دا د وده کېدو نه مخکې وایه نو ښه خوبونه به یینې او دا ګډوډ خوبونه به نه یینې. نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب د خو خوبونو او د بدو خوبونو د دې هېڅ تعلق نشتی د سورة الانسان یا د سورة الدهر د ویلو سره، او په دې باندې څه دلیل نشتی نه په قرآن کې او نه په حدیث کې، او په حدیث کې لا باسناد صحیح ولا ضعیف، نه په صحیح سند سره دا راغلي او نه په ضعیف حدیث کې راغلي. او یو خبره داسې کول چې دا د خوب نه مخکې به دا وی په تجربو خبرې نه، او ته یو عبادت ښیې خلکو ته، د دې لپاره مضبوط دلیل پکار دی، د دې لپاره مضبوط دلیل پکار دی. زمونږ په دې ملکونو کې یو نوی یو ښکلی رواج دی، مولوي صاحب وایي ما تجربه کړې ده. په دین کې تجربې چلی؟ په دین کې خو تجربې نه چلی، دین کې خو قال الله وقال الرسول چلی، الله وی الله رسول. دا ښه شوه که ستا نن تجربه وکړو، ته به نوي مسله بیانې، سبا له به زه تجربه وکړم، زه به بله بیانوم، بل اوس به بله تجربه وکړي، بله به بیانوي، مزې شوې، نوي نوي تجربې به راوځي. تجربو مجربو ته ضرورت نشته. یو مسله داسې ده چې تجربې پکې اجازه شته وی، صحیح ده، خو دا بې دلیله خبره چې سورة الدهر ووایه سورة الانسان، ته به چې دی نه بد بد خوبونه نه وي. بلکې دې باره کې چې کوم راغلي دي عام حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المسلم تکذب. یو وخت به داسې راشي چې د مسلمان دا خوب به دروغجن نه وي، دا به رښتینی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو کې رښتینی خوبونه به هغه انسان ویني چې رښتیا ډېر وایي، چې رښتیا ډېر وایي، د رښتینی خوبونه ویني اکثر. او دا چې دروغجني او دا دروغ ولي راولي، اکثر د خوبونه هم دروغ وي، د خوبونه هم دروغ سره دي هلته هم دغه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې دا خبره کړې چې رؤیا ثلاثه، خوب په درې قسمه، فرؤیا صالحه بشرا من الله، ښه خوب د الله طرف نه زیری، ورؤیا تحزین من الشیطان، او یو د شیطان د طرف نه چې هغې ته هغه د دې دپاره چې د انسان پې غمجن شي او خفه شي. او ورؤیا مما یحدث المرء نفسه، یو ته حدیث النفس ویل کېږي، یعنې ته چې د شپې څه سوچ وکړي ابله ته به خوب کې راځي. بیا هغه آداب ښویې شوي دي چې هغه تفصیلي مسله ده او موږ په نورو ځایونو کې هغه بیان کړي. دا ګډوډ خوبونه چې کوم دي دا د شیطان خندا کول دی په دې انسان پورې، نو دی په غم کې واچي، په سوچ او فکر کې واچي، کله د غره نه راولېږي او کله سر په ترخ کې نیولی روان وي، کله چې دی چغې وال غواړي خو یې نشي والی، او کله بلا مې ولیده، پلانی شی مې ولیدو. دا ټول د شیطان د طرف نه وي، په دې کې سوچ کول نه دي پکار. او ځکه د جابر رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې وایي چې یو بانډچي راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، وی یا رسول الله رأیت فی المنام کأن رأسی ضرب فتدحرج. وی یا رسول الله ما خوب ولیدو چې زما دا سر چاوو او ټوکړې ټوکړې شو، زما دا سر چاوو او ټوکړې ټوکړې شو. رسول صلی الله علیه وسلم دغه بانډچي ته وی عربي ته لا تحدث الناس بتلعب الشیطان بک فی منامک. شیطان د باندې وی لوبې وکړې په خوب کې ته خلکو ته بیانې، نو خلک هم په ځان پورې خاندي. شیطان د پورې مو خاندل او اوس ته څه کې خلک هم خاندي. دا اوس د کولو خبرې دي، خلکو ته کې سر مې ټوکړې ټوکړې شو، زه پسې ګرځېدم چې کوم ځای کې دی، نو چې سر ټوکړې ټوکړې شو تا څه کول؟ او سر رانه ولیدل او پای پسې منډې واغې غره ته وختم او راولېدم. دا بعض خوبونه هسې شیطان په سړي پورې ټوکې کوي. نو بیا تم نه چې مثلا پاسه خلکو ته بیانه چې پاسه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، درې طرف ته درې پیرې ګس طرف ته لاړې توکه او د هغې اثرات به ختم شي. حاصل زما د خبرې دا شو چې د ورور چې دا کومه طریقه ښوولې ده دا څه ده؟ بې دلیله خبره ده، دا بې دلیله خبره، په دې باندې څه دلیل نشته. والعلم عند الله.